درنو لیدونکو السلام علیکم. جنرال خوشحال سادات وایي موږ ډارن نه یو، خو اشرف غني له هېواده وتښتېده ځکه مو وسلې کېښودې. هغه د نیویارک ټایمز سره په یو تازه مرکه کې ویلي حقیقت دا دی چې موږ ډارن نه یو، موږ د نظامي فشار له امله وسلې نه دي ایښې، خو سرعلا قومندان یعنې اشرف غني له هېواده وتښتېدلی و. هغه زیاتوي کوم والیان چې پاتې وو له نظامیانو یې وغوښتل چې جګړه ونه کړي، ځکه چې هېواد ویجاړېدو او په وینا یې د دوی په کومو سترګو له فساده ډک جمهوریت دفاع کړې وای. بلخوا د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر تیر ماښام د سیاسي استازوالیو استازو ته د میلمستیا پر مهال ویلي چې دوی د نړۍ له هېوادونو سره ښې اړیکې غواړي او که هر څوک ورسره مشکل لري حاضر دي چې د مفاهمې له لارې مشکل ورسره حل کړي. نوموړي ویلي حکومت یې چاته د ضرر اراده او پالیسي نه لري او افغان خاوره به د هیچا پر ضد ونه کارول شي. د په خپلو خبرو کې ویلي چې راتلونکی افغانستان به د امن کور وي. بلخوا د افغانستان اسلامي امارت مشرانو یو ځل بیا پر نورو هیوادونو غږ کړی چې په کابل کې خپل سفارتونه او استازولۍ بیرته پرانیزي. اوس مهال په کابل کې د پاکستان، ترکیې، چین او روسیې په ګډون د یو شمېر هیوادونو سفارتونه پرانیستي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي وویل د بدلون موده کې دوی له بهرنیو استازو سره مسؤلانه چلند کړی دی. متقي د غرض ویلي چې دوی له نړۍ سره د نوي دوه اړخیز تعامل فصل پیلول غواړي. نوموړي د دوحې تړون د دغه تعامل او فصل ښه سرچینه ګڼلې ده او له متحده ایالاتو یې هم غوښتي چې دغه تړون ته ژمن پاتې شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.